السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم، بیا ستاسو په درنه خدمت کې له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو، زه به نن پر دې باندې خبره وکړم. اول خو دوستانو، که کومو کسانو زما ویډیو اول واره ګوري، زما چینل ته اول وار راغلی وي، نو زه د ټولو څخه خواست کوم چې اکثره خلک خو سبسکرایبر بټن پیژني، که چیرې بیا هم نه پیژني، دا کم دا ګوره، دا زه چې اشاره کوم دا پوهېږئ، تر دې لاندې دا ستور ځای دی، په دې کې دننه په سپین خط سبسکرایب لیکلی دی. دا چې ګوته پر ووایي دا تور ایریا یې ختمه سي، صحیح دی، دا بیکګراونډ یې ختم سي، بس سبسکرایبر پاتې سي، سبسکرایب سي. د دې معنا دا ده سبسکرایب چې ما ګوته وروړي سبسکرایب سو، او ډایرکټ د بیل آیکن معلوم سي، د زنګ نشان، دا چې پسې ووایې په دې کې بیا یو لیکه راسي چې مثال کومه ویډیو ته غواړئ چې پر ال یې ووایې چې هره ویډیو زه پورته کړم، تاسو ته نوټیفیکشن هم بیا درځي دوستان. نو دا د بیل آیکن هم پسې ووایې او ما سبسکرایب کړئ. او دوستانو، پر دې باندې تاسو هېڅ بیه نه ځي او تاسو ته هېڅ تاوان نه در رسېږي. دوستانو، باید تاسو د هر هغه چا چې پر یوټیوب باندې کار کوي چینل سبسکرایب کړئ، خاص کر زما هغه سبسکرایب کړئ. دوستانو، دا یو چم زه کوم، زه په پښتو ویډیوګانې جوړوم او ستاسو دپاره یې جوړوم. دوستانو، دا یو خبره بار بار ما کړې ده، که چیرې ما په اردو باندې ویډیوګانې جوړولې، تر دې پښتو ډېر وایرل کېدلې، یقیني زه تاسو ته وایم. خو داسې پښتانه به وي چې د هغو اردو نه ده زده، داسې پښتانه شته چې د هغه په اردو نه پوهېږي، نه یې ده زده، خاص کر زموږ په بر وطن کې. نو هغه یوټیوبران چې دي هغه په دې نه پوهېږي چې زه څه وایم. نو خاص کر زه د هغو دپاره جوړوم. نو خاص کر زما ولک پر پښتنو جوړېږي، چې کوم پښتانه چې دي چې زما دغه ګوري، ویډیو ګوري، باید زما چینل سبسکرایب کړي دوستانو. نو راځم د خپل ټاپک وخواته. خوږو دوستانو، ویوز صحیح دي دوستانو، لیدونکي چې دوستانو لیدونکي، یعنی کم خلک زموږ ویډیو ګوري، ټول خلک په دې چکر کې وي چې د اوله سره د یوټیوب چینل جوړ کړي. د هر چا دا خواهش وي چې زه خپل ویورز څنګه زیات کړم، پر خپله ویډیو باندې ویوز څنګه راولم. صحیح دی دوستانو. تاسو به وینئ زما ویډیوګانې به وینئ، زما سبسکرایبر تر 2000 ډېر راوښتي دي. تقریبا زما چینل لا اوس هم دومره پر مخ نه دی تللی، خو تقریبا 2300 سبسکرایبر دي غالبا زما هغه تر 2300 اوښتي دي. خو بیا هم زما پر ویډیو باندې لږ ویوز راځي. خو دوستانو، ما تاسو ته په یو مخکې ویډیو کې هم سره در خلاص کړی و چې د چا دغه عام ویوز ته مه ګورئ چې پر هره ویډیو څو راځي. د انسان ګردې ویډیوګانې نه وایرل کېږي. دلته یو آپشن شته کې، صحیح دي دوستانو، یو لیټسټ ویډیو ده، یوه اولډ ویډیو ده، اولډز ویډیو باندې راځي، او یوه پاپولر ویډیو ده. په دا مابین کې پر دا پاپولر چې تاسو ووایئ، تاسو ته در معلومیږي چې د دې انسان وایرل ویډیوګانې څو دي. نو زما هم شکر دی، یو څو ویډیوګانې وایرل سوي دي، او د هر چا هغه داسې ویډیوګانې وایرل سوي. دوستانو، دلته د خلکو سبسکرایبر ته تاسو مه ګورئ چې د یو چا څومره ډېر سبسکرایبر دی نو ویوز یې ولې کم دي. که د یو چا 10 میلیونه سبسکرایبر، تاسو ما په خبره سر خلاصېږي، 1 میلیون 10 لکه دي دوستانو. که د چیرې د چا 10 میلیونه سبسکرایبر وي، صحیح دی، تاسو د هغو چینل له ورسئ، د هغو وګورئ. د هغو معنا دا نه ده چې هغه ویډیو پورته کړي نو بیا 10 میلیونه کسان ګوري، نه دوستانو. پر هغه ویډیو باندې هغه چې 10 میلیونه سبسکرایبر لري، پر هغه باندې 1 میلیون ویوز هم نه راځي، 500,000 هم نه پر راځي، 2000 3000 4000 پر عامو ویډیوګانو باندې یوه خو نو چې وایرل سي، هغه بیا تر خپل سبسکرایبر لا هم ډېر ځي. صحیح دی، څومره ستا سبسکرایبر وي تر دې هم ډېر ویوز پر راځي. نو دوستانو، د خبرې مقصد مې دا و چې تاسو خپل ویوز ته مه ګورئ چې څومره لږ دی، ډېرېږي او ټولې ویډیوګانې نه وایرل کېږي. په دا یو شي باید ستاسو سر خلاص وي. ستاسو په ویډیوګانو کې کم سے کم په 100 ویډیوګانو کې یا په 80 ویډیوګانو کې یوه ویډیو وایرل کېږي. صحیح دی. نو کوشش کوئ چې خپل اورجنل کونټنټ جوړوئ، ویوز به زیاتېږي څنګه. نو چې اول واره خلک چینل جوړ کړي، سخت کار چې دی د بګنر یوټیوبر غه دی چې اول واره یوټیوب جوړ کړي، د یوټیوب چینل، د هر چا دا کوشش وي چې زه څنګه وکولای شم پر خپل یوټیوب چینل 4000 غنټې واچ ټایم
چې ډېر غټ ټارګېټ دی، ډېر غټ ټارګېټ دی. دا په 12 میاشت کې، په یو کال کې دننه به دا پوره کوي. صحیح دی دوستانو. د دې نوي یوټیوبرانو په ذهن کې یوه خبره وي دوستانو، دا به زه تاسو ته وکړم. د دوی دا خیال وي چې کوم دا 4000 غنټې واچ ټایم پوره نه کوي، صحیح دی، او کال پوره سو، نو بیا دا زما چینل بیکاره سو، بس بیا زه نسم پوره کولی. ډېر خلک یې پرېږدي. نه، داسې نه ده دوستانو، پوره دې سي. بیا داسې کېږي، د یوټیوب داسې پالیسي ده چې ستا 12 میاشتې پوره سوې، 12 میاشتې پوره سوې، یوه ورځ تر واوښته، صحیح دی. که دلته یوه ورځ اوړي، هلته ستا د پای د اول ورځ چې کوم ورځ تا سټارټ کړی دی، دا پای څه وځي یوه ورځ، صحیح سو. په هغه ورځ که ستا ویوز هغه نه کونټ کېږي، او که ستا سبسکرایبر خو کونټ کېږي، هغه نه ضایع کېږي، هغه چې ستا ویوز دغه ویوز نه هغه په واچ ټایم کې نه حسابل کېږي. هر څو ویوز چې د پر ویډیوګانو راغلل، خو په هغه خوا په دې مه بدوئ دوستانو، هغه ستاسو بیګنر سټارټ ټایم و، هلته ستاسو پر ویډیوګانې بیخي کم ویوز راغلي، سټارټ 15-20 سبسکرایبر مو درلودل، نو هلته به ستاسو ویوز شي، هغه مو کوم په خپله د چا په موبایل کتلي، هلته ویوز نه راځي، هغه کمیږي. اوس خو نو چې ستا کال پوره سوی دی، چې هر څومره چینل خراب وي، هر څو کمزوري وي، هم یو څه پر راغلي وي. دوستانو سبسکرایبر جلا خبره ده، پر دې زه سبا ویډیو کوم چې موږ 1000 سبسکرایبر څنګه پوره کوو. کرایټیریا دا ده چې 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې واچ ټایم ته پوره کوې، بیا ستا چینل د یوټیوب چینل مونیټایز کېږي. نو دوستانو دې خبرې له راځم چې ما درته وویل چې چینل څوک جوړ کړي، په دې کشمکش کې وي چې زه پر خپل ویډیو باندې ویوز څنګه راولم، ویوز لیدونکي. صحیح دی دوستانو. دا ډېر ګران کار دی، دا ډېر ګران کار دی، بیخي ګران کار دی دوستانو. په دې ګران کار دی، خاص کر زموږ ستاسو په پښتنو کې خلک چش کوي، فیسبوک ډېر ګوري، پر 2م نمبر باندې واتساپ ډېر کوي، پر 3م نمبر باندې ټیک ټاک کوي، یوټیوب بالکل نه کوي. ډېر زما شناخته کسان دي، زه په واتساپ کې ورته ووایم یا دغه په مسنجر کې ورته ووایم، د فیسبوک په مسنجر کې ورته ووایم چې وروره دا زما چینل سبسکرایب کړه او دا زما ویډیو وګوره. دی وایي ولاکې نه سبسکرایب را معلومیږي او نه د کتلو طریقه را معلومیږي. د ډېرو خلکو خو ګس هغه یوټیوب ایپ بالکل اپډیټېدن غواړي، خلاصېږي لا نه هلته چې زه ورته ووایم چې داسې خلاص کړه، هغه وایي نه خلاصېږي، سکرین شاټ یې راواستئ، هغه اپډیټېدن غواړي، ډېر ټایم ګس د کتلی نه. نو دوستانو د هر چا په دغه کې که تا یوټیوب چینل جوړ کړی وي یا نه وي جوړ کړی، خو تا جیمیل ضرور جوړ کړی دی، ځکه چې تا پلی سټور پر خلاص کړی دی. د هر چا په موبایل کې یوټیوب شته. نو یوټیوب چې تاسو خلاص کړئ، که چیرې اپډیټ آپشن نه را مثال باید دی درکړم، که نه خلاصېږي هلته اپډیټ، بیا بیرته پلی سټور له ورسئ، هلته یوټیوب ولیکئ، 2 آپشنه راوړي، یو خو انسټال راوړي، انسټال هلته راوړي چې یوټیوب بالکل ستا په د یوټیوب ایپ ستا په موبایل کې نه وي، او که وي بیا هلته څه شي راوړي، اپډیټ راوړي. پر اپډیټ به کلیک کړې، بیرته د هومره ټایم مخکې لکه دغه چې انسټالېږي دومره ټایم دا لیکه شاوخوا وګرځېږي د پلی سټور څخه، هغه پوره سي، دا ستا دغه بیرته اپډیټ سي، بیا ته خلاص کړې، بالکل ته ویډیوګانې کتلی سې. هر چینل چې په سرچ کې راځي. نو دوستانو زما د چینل نوم دی غزنوي پښتون، په انګلیش باندې په انګریزي لیکلی دی، زه تاسو ته د ښکاره کوم، داسې به یې ولیکئ، هلته چې مې سرچ کړئ غزنوي پښتون، زما په نامه انشاءالله بل چینل نشته په یوټیوب کې، او که وي هم په سرچ کې بل نه راځي، خامخا به زما راځي، چې کوم سپیلنګ زه در ښیم چې داسې ولیکئ، د بل د هېچا چینل نه راځي، زما راځي، او زما خپل تصویر دی باندې. نو دوستانو زما چینل سبسکرایب کړئ. بیرته راځم د خپل ټاپک خواته، له ما څخه ټاپک په یو بله خوا ولاړ سي. دوستانو ما درته وویل چې تاسو چینل جوړ کړئ، ستاسو سختې ورځې دا دي، بیرته سبسکرایبر له نه ځم، هغه ما درته وویل 1000 سبسکرایبر دی، پر دې زه سبا جلا ویډیو کوم. تاسو به 4000 غنټې واچ ټایم څنګه پوره کوئ؟ دوستانو دا ستاسو ویډیو هېڅوک نه ګوري، یوه په غلط فهمي کې به نه کښېنئ چې پر فیسبوک ورکئ ما چینل جوړ کړی دی، زما چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو تاسو لږ زما فیسبوک له هم ورسئ، له ما سره 25000 فالوورز دی په فیسبوک. څو دي؟ 25000. زما یو 4 ورځې مخکې پوسټ وګورئ، هم مې د هغه خپل د یوټیوب لینک ورکړی دی چې وروره زما دا چینل دی، تاسو مهرباني وکړئ زما چینل چې شي کوئ سبسکرایب یې کړئ او زما ویډیو وګورئ. نه چا سبسکرایب کړی یم د هغه څه، او نه زه په یقین درته وایم چې ما له کوم اوس هم کم ټریفیک راځي، کم ټریفیک سورس راځي، هغه د یوټیوب د ویډیوګانو د لارې راځي، د فیسبوک د لارې یو هم نه دی راغلی. نو دوستانو تاسو اندازه له دې څه لګولی سي، اولا کې دا ټول اکټیو ملګري دي، زه چې پر هلته ویډیو پورته کړم په لکاو باندې ویوز پر راسي په فیسبوک کې، د فیسبوک په پیج کې،
صحیح ده، هم د غزنوي پښتون په نامه دی زما د فیسبوک پیج، هلته ویوز پر راسي، خو د دې وجه دا د ماته اندازه دا کوي چې پښتانه د یوټیوب څخه ډېر لرې دي. که نه وای لرې نو په 2.5 کې دوستانو تاسو اندازه ولګوئ، په 2.5 کې چې سم نیمه نان اکټیو وي، اکټیو نه ګز په فیسبوک کار نه کوي، تاسو اندازه ولګوئ 1.5 چې اکټیو وي، 1.5 اکټیو کسان یعنی فیسبوک هر ورځ کوي، داسې په 1.5 کې خو به 15,000 کسان یوټیوب درلودی، یوټیوب خو به خلاصولی، په 15,000 کسانو کې چې 2,000 کسانو زما چینل سبسکرایب کړی وای، کم ځای ته به رسېدلی، زما ویډیوګانې کتل کړ، نو خو ماته اندازه دا ده چې پښتانه د یوټیوب څخه لرې دي، او زه خواست ورته کوم چې رانږدې سئ، یوټیوب جوړ کړئ، یوټیوب خلاص کړئ، په هر نیچ کې چې تاسو کار کولی سئ، په هر حواله چې تاسو کار کولی سئ، په هر بخش کې چې تاسو کار کولی سئ، په کوکینګ کې کولی سئ، په ولاګ کې کولی سئ، په ایجوکیشن کې کولی سئ، په سپورټ کې کولی سئ، په نیوز کې کولی سئ، په انټرټینمنټ کې کولی سئ، په چش کې چې تاسو کولی سئ، په ټیکنیکل ویډیوګانې جوړولی سئ، په یو شي خو نو تاسو خو به هم یو صلاحیت وي، په تاسو خو به هم یو د یو سوچ وي ستاسو په دغه کې دماغ کې چې زه چش کولی سم، یو شی خو نو ته هم خامخا دونه استعداد خو په تا کې هم شته، دومره صلاحیت خو په هر انسان کې شته، خامخا په یو شي کې ته ویډیو جوړولی سي، نو ته خپل چینل جوړ کړه و راسه دغه ده. بیرته دوستانو ما درته وویل زه دا خپلې خبرې شروع کړم، بیرته نورې خبرې راسه په ګډ سي، هغه خاص خبرې راسه یې رسي. دوستانو نو چې هر چا چې چینل جوړ کړي د یوټیوب غږ دی په دې چکر کې چې زه 4,000 غنټې واچ ټایم څنګه پوره کړم، ګوره بیرته خپلې خبرې له بیرته راځم، خپله خبره چې مې شروع کړې وه چې ما تاسو په وټساپ کې یا په مسنجر خلکو ته واستوئ چې زما چینل سبسکرایب کړه او زما ویډیو وګوره، هېڅوک یې نه ګوري دوستان، په غلط فهمي کې به نه کښېني، هېڅوک یې په خدای کې وګوري، په یقین داسې به وګوري 100 کسانو ته به یې واستوي یو به یې وګوري، هم بیا دی که پرېږده ته تا وګوره، ته ستا ویډیو وګوره. نو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به د یوټیوب د لارې خپل ویورز راوړئ، لیدونکي به راوړئ، دلته به راوړئ، صحیح دی؟ پر یوټیوب د به څنګه راوړئ؟ دوستانو پر یوټیوب وګورئ، ما تاسو ته وویل چې تاسو په کوم سکیل کې کار کولی سئ، ستاسو څه شي زده دي، په کوم نیچ کار کولی سئ، خو د خدای یوټیوب دی پورته کړي یو رقم ویډیو خو نو ته هم جوړولی سئ چې د هر چا ویډیو دې خوښه شوه، هر صلاحیت په تا کې و، هر رقم ویډیو جوړ، هغه رقم ویډیو جوړوه، هغه سړي چې څنګه تمنیل جوړ کړی دی دغه رقم ښایسته تمنیل ورکوه، ټایټل ورکوه، ډسکرپشن ورکوه، ټیګ ورکوه، هیشټیګ ورکوه. زه بیا ګورم ستا ویډیو ولې نه وایرل کېږي، 50 به نشي وایرل، یو 50 خامخا وایرل کېږي ستا ویډیو. دوستانو یوه خبره زده کړئ چې زما پر چینل 300 ویډیوګانې دي دوستانو، چې په ستاسو په 300 ویډیوګانو کې 15 ویډیوګانې وایرل شي، هم تا ته پیسې درکړي، هم ستا چینل په خپله پر مخ بیایي. دوستانو دا زما د چینل خبره به درته وکړم، اوس زما ډیلي د ورځې تقریبا 10 سبسکرایبره په خپله زیاتېږي، زه اوس هېڅ چاته هم نه وایم چې زما چینل سبسکرایب کړي، خو ډېر لږ دی، بیا هم 10 لږ دی، خو بیا هم شکر دی پر ما ډېر دی، پر خدای دې نیسي ډېر. 10 سبسکرایبره زما هغه ډیلي په خپله زیاتېږي، هره ورځ 10. نو د دې معنا دا ده چې که ته ویډیو سمه جوړوې، ډیلي کار کوې پر یوټیوب باندې، ضرور ستا ویډیو وایرل کېږي هم، او ستا سبسکرایبر هم زیاتېږي، او ستا ویوز هم زیاتېږي، او ستا 4,000 غنټې واچ ټایم په کال کې ضرور پرې کېږي. پخوا مه بدوئ دوستانو، خو یو شی غواړي ویډیو به خامخا جوړوئ، ویډیو به هره ورځ اپلوډوئ، داسې نه ده چې ورځې پورته کړئ بیا یوه هفته بعد پورته کړئ، ځکه چې ستاسو انګیجمنټ د دغه سره چې کوم تاسو انګیج یاست د دې لیدونکي سره د ویور سره هغه په مابین کې فاصله راځي، هغه بیا تاسو نه ګوري چې ستا یوه میاشت بعد ویډیو راغله، ته به هره ورځ ویډیو پورته کوې، هر ورځ چې ستا لیدونکي تا ګوري، تا ضرور سبسکرایب کوي، هم ستا ویډیو هم ګوري خامخا. ما درته وویل چې تاسو په هر فیلډ کې کار کولی سئ، تاسو چې په یوټیوب کې پر هر شي کار کوئ، د هغه خپل لیدونکي جلا وي، د هغه خپل ویورز شته، د کوکینګ جلا کسان دي، د سپورټ جلا کسان دي، د انټرټینمنټ جلا کسان دي، د هر شي خپل جلا کسان شته، هغه یې ګوري، خپل شوقیان یې شته، د بل رقم ویډیو نه ګوري، بس خامخا ته خو هم پر یو شي کار کوې، پر هغه رقم ویډیو جوړوه، خامخا ستا ویډیو ګوري دوستانو. نو ما درته وویل چاته په میسج کې لینک مه استوئ چې زما څه شي وکړه، زما چینل سبسکرایب کړه، زما پر ویډیو باندې به ویوز راسي، نه یې ګوري دوستانو. تاسو ته به تجربه یې خو ویې کړئ، یا داسې پریکټیکلي طور تاسو وکړئ، زما خبره مه منئ، تاسو چینل جوړ کړئ، څونه شناخته به تاسو لرئ. ما خپل دغه مثال درکړئ چې زما پر پیج باندې 2,000 فالوورز دي،
نو چې پوسټ مو کې خو ټولو له ولاړې ما بس په میسج کې نه دی راستولی پر واتساپ مې نه دی راستولی پر مسنجر مې نه دی راستولی ما پوسټ وکړي چې وروره دا زما چینل سبسکرایب کړي زما ویډیوګانې وګوري هېڅوک ولا که راغلي ما ته معلومېدل ځکه خاص یم 10 سبسکرایبر یا 11 دونې زما هغه د ورځې زیاتېږي اوس هم زیاتېږي بلا نه دي زیات شوي نو که زیاتېدلی نو خو یو دم به په زراو زیات شوي وای نو فالتو خواري مه کاږئ دوستانو چې زه څه درته وایم زه دوستانو هغه یوټیوبر نه یم چې له تاسو څخه خبرې پټوم هغه یوټیوبر نه یم چې دلته پر دا سکرین ولیکم چې زه پیډ معلومات تاسو ته درکوم دا د ډېرو کسانو اوس اکثره دا غټ یوټیوبرانو لیکلي وي صحیح دی زما خپله په چینل کې یو مسله راغله یو ډېر غټ یوټیوبر دی نوم یې نه اخلم ټلیفون چې مې وکړي هموروره زما دا ستونزه ده زما چینل ډیمونیټایز شوی دی دا ورته یو وار 1000 روپۍ راواستوه بیا به نو زه در وښیم صحیح دی دوستان زه هغه څوک نه یم په وار وار مې اعلان کړی دی بیا درته وایم چې د دنیا په کم کونج کې هم ستاسو زما سره کار وي تاسو په کم شي چې زه پوهېږم هر څوک تر خپله وسه پړ دی څومره چې زما زده وي د دنیا په کم کونج کې چې ستاسو زما اواز اوري ما ته پر واتساپ وکړئ انسان دی خامخا به دا ټینګ به زه بیده یم په مجلس کې به ناست یم په کار به بوخت یم په سفر کې به یم په بله که په هغه ساعت نه وکتئ چې زه خامخا واتساپ په 2 غنټې بعد 1 غنټه بعد ګورم زه تاسو ته ستاسو د سوال جواب ضرور درکوم دوستان هر مسله چې راتله خپل ورور ته وایاست وروره هېڅ پیډ سرویس زما هغه نه دی پري سرویس دی هر څوک چې پوښتنه کوي د وروره څې په غټ سړه کولی شي چې زه څنګه وکړم څنګه ما څه پوښتنه کولی شي زه بیا تاسو ته درښیم انشاءالله ستاسو ورور له تاسو سره دی نو دوستانو ستاسو وخت مې ډېر در ضایع کوي ویډیو بیخي ډېره راڅه اوږده شوه بیخي ډېره راڅه اوږده شوه ما نه غوښتل چې دومره خو ما تاسو ته طریقه در وښوله چې تاسو به ریګولر کار کوئ تاسو د پر دې یو بله ویډیو هم ما جوړه کړې وه دوستانو چې تاسو کوم دا فیډ سرویسونه مه اخلئ دا په پیسو باندې سرویسونه مه اخلئ په پیسو ویورز مه اخلئ په 5 پیسو 4000 غنټې واچ ټایم مه اخلئ په یو ورځ کې دی تا ته در دغه کې هغه خپل جیمیلونه جوړ کړي دي هلته په دغه کې ډیفي اخیستی ده په خپل دغه کې ورته ناست دی په کمپیوټر کې په یو ورځ یې در پوره کوي هغه څه معنا لري نو دا تا دغه کې هغه سړی خو بیا دغه جیمیل څه ستا ویډیوګانې نه ګوري تا خو چې څوک سبسکرایب کړي د دې معنا دا ده چې ته ویډیو پورته کې هغه له ډایرکټ ستا نوټیفیکیشن ځي چې ته چا سبسکرایب کړی هغه ته نوټیفیکیشن ځي ستا ویډیو به هغه ګوري نو که ستاسو بیا چیرې چینل مونیټایز هم سي د دې لارې به تاسو ته پیسې راځي چې ستاسو ویډیو خلک ګوري داسې خو نه ده چې ستا چینل مونیټایز شو تا ته یوټیوب والا تنخوا درکوي چې ته ویډیوګانې پر پورته کوي خلک به ستا ویډیوګانې ګوري ستا چې څومره ویوز زیاتېږي هم د ویوز پیسه به تا ته پیسې راځي نو دوستانو چې تاسو په پیسو باندې سبسکرایبر واخلئ یا دا واچ ټایم واخلئ د هغه هېڅ معنا نه ده تاسو به کوشش کوئ پر دې خوا مه ودوئ دوستانو زما 2.5 کاله کېږي زما 2.5 کاله 2 کاله ته اوس دا رسېږي دا تاسو کتلی شئ دا زما چینل ته وګورئ څه وخت جوړ شوی دی زه دا دې پر لګیا یم تر اوسه پورې ما درته وویل په څه تکلیف ما درته وویل تاسو ته تر هغه وخته خواري غواړي چې ستاسو ته سبسکرایبر واچ ټایم 4000 او سبسکرایبر زر مازې پرس بس بیا په خپله زیاتېږي خو تر دې ځینې تاسو ځان ورسوئ په تکلیف یې ورسوئ دوستانو ما درته وویل ویډیو جوړوئ او یو چم کوئ دوستانو چې هر محفل له ورلاست هر مجلس له ورلاست ستۍ کره څوک میلمه نه راسي ستۍ د چا کره میلمه ورسي هلته هېڅ ارجي نه ده هېڅ بده خبره نه ده خو اکثره وخت څوک چاته موبایل نه ورکوي چې دی نه زما پرسنل ویډیوګانې کې ګوري په خوله ورته ملګری زما یو یوټیوب چینل دی دا زه سبسکرایب کوم صحیح دی د ده د مخه پټې مه جناح حالت ته چې دی ورته ګوري یوټیوب کې راوله هلته د ده په یوټیوب کې خپل چینل سرچ کړه راځي انشاءالله چې څو ویډیو پرې پورته کړې 15-10 ویډیو بیا په سرچ کې راځي خپل چینل چې د راوستې سبسکرایب یې هم که ویډیو یې هم وګوره بل وخت دله په خپله بیا ورځي تا چې د ده په موبایل کې ستا چینل سبسکرایب کړي بل وخت چې ته ویډیو پورته کړي دله په خپله ورځي بیا یې ګوري بیا یې خامخا ګوري نو اوس خو نه ورځي چې سبسکرایب نه دی نو داسې تاسو خو خپل دوستان لرئ خپلوان لرئ یاران لرئ دوستان لرئ بس چې هر ځای پیدا کوئ د هغو په دغه کې په زر تر دا د ځان ورسوئ چې ور سبسکرایبر زر ته ورسېدل بیا مسله نه ده بیا ضرورت نشته ما په خپله اول داسې کول اوس یې نه کوم چې زر ته ورسېدل بیا په خپله سبسکرایب کوي بیا دوی سبسکرایب هم زیاتېږي واچ ټایم دې هم زیاتېږي په خپله بس بیا چینل مخته ځي خو غټ کار دا دی چې 4000 غنټې واچ ټایم او زر سبسکرایبره به تاسو پوره کوئ بېرته اخري خبرې له بېرته راګرځم دوستانو تاسو به اورجینل کونټنټ جوړوئ په هر شي کې چې تاسو قابل یاست په هر شي کې تاسو مهارت لرئ په هر شي کې چې جوړوئ د هغه کتونکي سته دا مه وایئ چې د ویلاګ بنئ د ویلاګ ویوز بنئ د کوکینګ ویوز بنئ د پلاني شي ویوز بنئ د ټکنیکل ویوز بنئ د هر شي غسته د هر شي چې
کوم شی په تاسو کې یو صلاحیت څه د هغه یوز هم څه په دنیا کې مختلفه سوچونه لکه څنګه چې د انسانانو شکلونه مختلف دي داسې سوچونه مختلف دي د هر سوچ د خدای میچ خلک شته ستاسو هر ویډیو خلک ګوري هغه رقم په نړۍ کې هغه رقم خلک شته چې کوم صلاحیت در پکښې یا صلاحیت په ځان کې دننه مه وژني مې ضایع کوئ بس د یو شي ویډیو جوړوئ نو دوستانو ویډیو بیخي راڅخه اوږده سو زما نیکسټ ویډیو زما راتلونکي ویډیو به د سبسکرایبر په باره کې وي چې موږ څنګه کولی شو چې سبسکرایبر انکریز کړو زیات یې کړو دوستانو پر دې به خبره کوم زما نن ویډیو پر ویوز وه دوستانو ما تاسو ته وویل چې خلکو ته لینکونه فالتو مه استوئ کوشش وکړئ چې سمې ویډیو پورته کړئ او کوشش وکړئ چې د دوستانو د یارانو د خپلوانو د میلمنو یا ته چې یو ځای میلمه یې هلته خپل چینل سبسکرایب کوه او خپله ویډیو د هغه په موبایل کې ګوره بس هلته نوټیفیکیشن یې ان کوه دا سبسکرایبر سبسکرایب دې خپل چینل اول ما سبسکرایب کو دوستانو یو خبره یې رسوه ته چې د یو چا موبایل راواخې خپل چینل هلته کې سرچ کې ډایرکټ یې مه سبسکرایب کوه هغه بیرته ډراپ کیږي بیرته ان سبسکرایب کیږي دوستانو خبره واورئ اول واره ویډیو ګوره ځکه د یوټیوب یو اتوماتیک سیستم دی داسې الګوریتم سیستم دی د هغو داسې الګوریتم دی دا ستا دغه بیرته نیسي چې تا دا ویډیو کتلې نه وه ستا دا چینل خوښ څنګه شو تا بیا څنګه ډایرکټ سبسکرایب کړي صحیح دی اول ته ویډیو ګوره د ده ویډیو د خپل ویډیو د ده په موبایل کې یو 2 منټه یا 3 منټه کم سے کم ګوره بیا دغه بعد بیا د خپل چینل هلته سبسکرایب کوه په دې طریقه به ستا سبسکرایبر یا واچ ټایم نه ډراپ کیږي بل وخت هر وخت ویډیو پورته کړي ډایرکټ دله نوټیفیکیشن ورځي ستا چینل به دی ګوري نو به دا رقم ستاسو چینل ګرو سي مخ ته به ولاړ سي ګروت به ورته میلاو سي ستاسو چینل ته داسې چینل ستاسو مخ ته ځي دوستانو نو تر راتلونکي ویډیو زه غزنوي پښتون تاسو پر لوی او بخښونکي خدای سپارمه په مخه مو ښه ژوندي اوسئ کور مو ودان منن